دا سمینا بیگ ده چې د جولای په 22مه د نړۍ دویم دنګ غره کېټو سوکې ته د ختلو وروستو لومړنۍ پاکستاني ښځینه غرختونکې جوړه شوه. 32 کلنه سمینا بیگ وایي چې د کېټو سوکې ته د لومړنۍ پاکستاني په توګه رسیدل او هلته د هېواد بیرغ لګول یې لویه کامیابي ده. K2 has always been, very special mountain for me. Since childhood, it was. زما لپاره له وړوکوالي راهیسې کېټو یو خاص غر و. دا زما ارمان و چې د کېټو سر ته وخیژم. له دې وړاندې مې دې ته د ختلو 2 ځله هڅه کړې ده. په 2015 کال کې ونه ختل شم او په غر کې زخمی شم. په 2021 کال کې مې بیا هڅه وکړه خو په غره کې د حادثې له وجې کامیاب نه شم او واپس راغلو. نو له ډېر پخوا راهیسې دا زما په مغزو کې وه چې زه به دې غره ته خیژم. دا زما یو ارمان و. Dream project for me. د کېټو سوکې ته د ختلو لپاره له سمینا بیگ سره په دې سفر کې یوه بله پاکستانۍ نایله کیانی هم شامله وه. د دې ترڅنګ په دې سفر کې د ایران افسانه حسام فرد، د افغانستان علي اکبر سخي او د عمان، لبنان او تایوان کسان هم شامل وو. علي اکبر سخي کېټو ته د ختلو پر مهال د زړه حملې له وجې مړ شو. سمینا بیگ له دې وړاندې په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونټ ایورسټ ته هم ختلې ده. خو هغه وایي چې کېټو ته ختل ډېر ګران کار دی. Especially when you climb K2, it is one of the most challenging mountains. کېټو په هغو غرونو کې شامل دی چې ورته د ختلو پر مهال ګڼ چیلنجونه وي. تر اوسه چې زه څومره غرونو ته ختلی یم په هغې کې دا تر ټولو مشکله و. ګڼ مشکلات وي لکه خراب موسم او بیا 2 میاشتې په خیمه کې تیرول وي. کېټو ته لاره هم ډیره ګرانه ده. ډیر زیات کاڼي راغورځېږي، موسم خراب او هوا هم وي. نو د غر ته ختل ډیر مشکله و. دا هغه ننګونې دي چې زه ورسره په غره کې مخامخ شوی یم. These are a few of the challenges which I faced on the mountain. کېټو په هغو غرونو کې یو دی چې اکثره ورته د ختلو پر مهال غرختونکي زخمی شوي یا مړه شوي دي. یوازې څو سوه دې ته په ختلو کې بریالي شوي. د کېټو په سر بادونه په ساعت کې له 200 کیلومتره تیز رفتار سره چلیږي او هلته اکثره د تودوخې درجه -80 ته هم راښکته شي.